سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. محترم مسلمانانو، ما چکم آیت کریمه تلاوت وګرځاو، الله رب ذوالجلال په قرآن عظیم الشان کې فرمایي: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ود الذين كفروا، کفار دا دوست او محبوب او ورګړي، لو تغفلون چې ای کاش دغه مؤمنان او مسلمانان دا غافل وګرځي، عن اسلحتکم د خپل اسلحې او د سلاحنا، وامتعتکم د خپل وسائل او د خپل شتمنیونه. خنو بیا به څه کیږي؟ الله تعالی فرمایي: فيميلون عليكم ميلة واحدة. بیا به په تاسو باندې دغه کفار حمله آور شي، یو ځای به درته راټول سي او یو دم به بیا په دغه مؤمنانو مسلمانانو باندې څه وکوي؟ حمله وکړي. غفلت دا د کفارو خواهش ده. کفار همیشه دا کوشش کوي چې مؤمنان او مسلمانان دا په غفلت کې واچوي. همیشه د پاره دا کوشش کړی ده او کوي، خو دغه غفلت دا د مؤمن صفت نه ده. الله تعالی مؤمن ته راحت ورکړی، د راحت دپاره یې وخت ورکړی، د خوب دپاره یې وخت ورکړی ده، د هر څه دپاره یې وخت ورکړی، خو اما د غفلت لپاره مؤمن او مسلمان ته وخت نشته ده. مؤمن او مسلمان باید دا د همیشه دپاره دا بیداره اوسیږي، دا باید غافل اونه اوسیږي او د غفلت په خوب باندې ویده نشي. د دې لپاره چې مؤمنان او مسلمانان کفار غافل وګرځوي په زرګونه وسایل دوی په کار باندې اچولي دي چې د منګه ځوانان د منګه مسلمانان رونه دا په غفلت کې وي او دوی غافل وګرځي. په دې باندې په میلیونونو ډالر مصرفوي، لګیا دي د مؤمنانو او د مسلمانانو د غفلت لپاره قسمه قسم وسائل کاروي چې د منګه ځوانان او مسلمانان دا غافل وګرځي. ډېر دقیق برنامه ریزی ورته کوي، ډېر په دقت سره ټول مؤمنان او ځوانان دی منګه دوی په فریب او په خپل چال کې راولي، په خپل دام کې راولي چې دغه مسلمانان او ځوانان منګه غافل وګرځو. د دې هغه یو غټه بیلګه په تیر شل کلن نظام کې موږ ولیدل، هغه نصاب چې هغه د مدارسو د مکاتبو لپاره جوړ شوی، په هغه اول ټولګي او دوهم ټولګي کې چې د اسلحې نومو، د ټوپک نومو یا داسې الفاظو پکې چې په هغې باندې د مؤمن او مسلمان فکر یو بل څه ته رسیږي، هغه مکمل نصاب تبدیل وګرځاو.
اگر چې دغه نصاب بدلول دا په میلیونونو ډالر په دې باندې مصرف شو ولې یې وکړل آیا دا د ما او د تا د بچي له غم نه مړو نه الله تعالی په قرآن کې دا فرموله موږ ته ذکر کړې ده ود الذین کفروا ود دا هغه محبت ته ویل کېږي چې هغه آخري حد ته رسېدلی له محبت نه بره کفار دا محبوبه ګڼي دا یې خواهش او دا یې ارمان ده لو تغفلون عن اسلحتکم چې مؤمنان او مسلمانان دا غافل وګرځوي د خپل اسلحې نه و امتعتکم او د خپلو شتمنیو نه کله چې مسلمانان له دې نه غافل سول نو بیا به کفار څه کوي فیمیلون علیکم میلة واحده ځکه چې ځوانان مو غافل سول بیا د خپلو اسلامي ارزښتونو نه دفاع دوی ته کومه معنا نه لري ځوان چې کله غافل سو بیا د خپلو شتمنیو معلومات دته نه کیږي چې د ما شتمنۍ څوک لوټ کوي او څوک غلا کوي دا د کفارو خواهش او ارمان ده کفار په مونږ کې غفلت ایجادول غواړي او دا غواړي چې مؤمنان او مسلمانان دي دا غافل اوسېږي کنه ما درته ویلې چې د مؤمن او مسلمان په شان کې هم غفلت نشته دین اسلام موږ ته داسې برنامه روزمره زندگی دی موږ جوړه کړې ده چې سهار وخت پاڅېږو اول دی الله تعالی عبادت باندې ورځ تېروو بعد له هغې نه څوک په تعلیم و تعلم باندې ورځ تېروي او څوک په حلال کسب باندې ورځ تېروي حلال کسب ځان ته پیدا کوي د دې له وجې چې الله تعالی موږ باندې حرام خوراک دا حرام ګرځولی همدارنګه ټوله ورځ دې موږ په بیداری کې تېري دین اسلام دا برنامه ریزي روزمره د موږ تاسو دپاره کړې ده چې په غفلت کې څه نسو واقع نسو په قرآن عظیم الشان کې په ډېرو آیتونو کې الله تعالی څه فرمایي الله تعالی په قرآن کې په تفکر تدبر تعلیم تعلم همدارنګه ډېر داسې کلمات کارولي دي چې هغه د غفلت سره منافي دي ځکه دا د مؤمن له شان سره غفلت نه ښایي او دا غفلت د مؤمن لپاره نه ده وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير